د قیامت ساعت را نږدې شو او سپوږمۍ وچاودله 2 ټوټې شوه. خو د دغو خلکو حال دا دی چې که هره نښانه وویني مخ اړوي او وایي دا خو روانې کوډې دي. دوی هغه یعنې پیغمبر ته هم د دروغو نسبت وکړ او د خپلو نفسي غوښتنو پیروي وکړه. هره معامله په پای کې یو عاقبت ته رسیدونکې ده. دغو خلکو ته د پخوانیو قومونو هغه حالات مخې ته راغلي دي چې په هغو کې له سرغړاوي نه د رامنع کېدو لپاره د عبرت پوره درس دی او داسې حکمت چې د نصیحت هدف په بشپړه درجه ترسره کوي، خو پر دوی باندې ویرونې اغېزه نه کوي. نو ای پیغمبره، له دوی نه مخ واړوه. په کومه ورځ چې بلونکی د یو سخت ناوړه شي خواته بلنه ورکړي، خلک به له ټیټو هیبت وهلو سترګو سره له خپلو قبرونو نه په داسې شان راوځي چې ګواکې خواره شوي ملخان دي. د بلونکي خواته به منډې وهونکي وي او همغه منکران چې په دنیا کې ترېنه انکار کوو، په هغه وخت کې به ووایي چې دا ورځ خو ډېره سخته ده. له دوی نه مخکې د نوح قوم خپل پیغمبر ته د دروغو نسبت کړی دی. هغوی زموږ بنده دروغجن وګاڼه، ویې ویل چې دی لیونی دی او هغه ته په ناوړه توګه تور برېښو شو. په پای کې هغه خپل پروردګار ته غږ وکړ چې زه مغلوب شوم، اوس ته له دوی نه غچ واخله. هله نو موږ په ډېر راتوی شوي اورښت سره د آسمان دروازې پرانستلې او ځمکه مو څیرې کړه، په چینو مو تبدیله کړه او دا ټولې اوبه د هغه کار ترسره کولو لپاره سره یو ځای شوې چې په تقدیر کې لیکل شوي وو. او موږ نوح د پلنو تختو او پر پړو میخونو لرونکې یوې بیړۍ باندې سپور کړ چې زموږ تر نظر لاندې چلیدله. دا و د هغه چا په خاطر بدله چې د هغه بې قدري شوې وه.